جو بایدن څنګه اشرف غني ناهیلی کړ او افغانستان سره یې څه لوبه وکړه. افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکي ماتې پټ تاریخ هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه اوږده لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د کتنې د دواړو خواو د خبرو او د افغانستان راوروسته تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکي ماتې پټ تاریخ په پیل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه نیټه په دې اعلان پای ته ورسوله چې له افغانستانه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مه پورې ووځي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د بایدن له اعلانه وروسته طالبانو په څو اونیو کې افغانستان لسګونه ولسوالۍ ونیولې او ځان یې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو مدرن پاللو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې د ځنکدن حالت ته ورسېد. خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غني ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي. نیویارک ټایمز د افغانستان د همغه مهال د پوهنې وزیر رنګینې حمیدي په قول لیکلي چې اشرف غني به د کابینې په هره غونډه کې ډاډ ورکاوه چې حکومت یې دوام کولی شي، خو په عین حال کې به یې ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په 23مه نیټه اشرف غني د یوه پلاوي په مشرۍ د کامیار په الوتکه کې واشنګټن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غني له او سلاکارانو یې په داسې حال کې چې دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اتلانتیک سمندر په فضا کې وه له بایدن سره د خبرو پر اجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلی او نه اغېزمن ښکاري، خو غني لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورځپاڼې د جون په 25مه نیټه د سپینې ماڼۍ په اوفل سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخیستلو ترڅنګ لیکلي چې د کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لیست له جیبه راویست. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخواني ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلي چې اشرف غني له جو بایدن څخه د غوښتنو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هلیکوپټر، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د بایدن ځوابونه مبهم وو چې دا کار ولسمشر غني سخت ناهیلی کړ. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې را سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.